پتمن خور اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. درنو اوریدونکو، صاحب د اتحاف المهره د حضرت عبدالله بن حسین رضی الله تعالی عنه په روایت سره د محمد رسول الله یو حدیث را نقل کړی. هغه فرمای: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سعادة المرء أن تكون زوجته موافقة وأولاده أبرارا وإخوانه الصالحين وأن يكون رزقه في بلده. حضرت عبدالله ابن حسین د خپل پلار او نیکه په واسطه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: څلور څیزونه د انسان د سعادت او د نیکبختي نه دي. لومړنی څیز هغه دا دی چې د هغه میرمن او د هغه ښځه د هغه د مزاج موافقه وي. دا د انسان سعادت دی او نیکبختي ده. دویم دا چې د هغه اولاد نیکان او صالحان وي. دریم دا چې د